بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن شهیدانو ته سلام. دا مې یو کلام لیکلی دی او په دې کې مې ټولو هغه ځوانانو ته کوم چې په وطن شهیدان شوي دي هغوی ته مې سلام کړی. په وطن باندې شهیده ستا عظمت ته مې سلام دی، ستا جذبې ته، ستا ایثار ته، شجاعت ته مې سلام دی، ستا بې لو صفا کمینه محبت ته مې سلام دی. اے د لوی عزت مالکه ستا عزت ته مې سلام دی، او ته د لمر په شان ځلیږي ستا شهرت ته مې سلام دی، او مرګ خو شته خلاصي دې نشته ستا قسمت ته مې سلام دی، او ستا انداز او ستا د طرز شهادت ته مې سلام دی، او ستا د وینې دی سرخې او د حرمت ته مې سلام دی، ستا د سوچ او ستا د فکر حریت ته مې سلام دی، او قاضي وای افرین شه ستا حکمت ته مې سلام دی. او یو دا بل کلام دی دا هم شهیدانو باره کې دی، دا متنالی کومه چې زمونږ اسمان څومره ناترسه نظارې کړي دي، زمونږ اسمان څومره ناترسه نظارې کړي دي، او زمونږ سپینګیرو د ځوانانو جنازې کړي دي. او خویندې تل رونو ته سیرې واچوي کمرې ناوې کړي، خویندې تل رونو ته سهرې واچوي کمرې ناوې کړي، او پښتنو خویندو یې قبرونو له سیرې کړي دي. د سوکالۍ فصل به وشي وداني به راشي، د سوکالۍ فصل به وشي وداني به راشي، او زمونږ ځوانانو د سرونو کروندې کړي دي، او کچه ځوانۍ یې په وطن باندې قربان کړلې، کچه ځوانۍ یې په وطن باندې قربان کړلې، او وړو بچو یې تل بابا به ما نارې کړي دي. او ناویانی جونه چې وخت وو د بناو سنگار، ناویانی جونه چې وخت وو د بناو سنگار، هغوی نن ځان لا ماتمي ساده جامې کړي دي، او زړونه یې غوس دي د فلارانو خو دنیا ته خاندي، زړونه یې غوس دي د فلارانو خو دنیا ته خاندي، او میندو یې تل د پرواړو په غنو شپې کړي دي. او ما نه به څنګه دا هېرېږي زه به یې څنګه معاف کړم، ما نه به څنګه دا هېرېږي زه به یې څنګه معاف کړم، او چا چې زما د قام عزت باندې حملې کړي دي. او قاضي وایي اوس د اخترونو روایات بدل شول، قاضي وایي اوس د اخترونو روایات بدل شول، مونږ خو اکثر مبارکې په مقبرې کړي دي، او زمونږ اسمان څومره ناترسه نظارې کړي دي، او زمونږ سپینګیرو د ځوانانو جنازې کړي دي. والسلام.